د افغانستان د پوهنې وزارت وایي زده کوونکو ته یې د 2.2 میلیونه جلدو درسي کتابونو د ویش لړۍ په 14 ولایتونو کې پیل کړې ده. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی همایون د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه کتابونه په هیواد کې دننه د شاوخوا $1 میلیون په ارزښت چاپ شوي دي. شما در جریان هستین که امروز ما توزیع کتب درسی خصوصا دوره متوسطه داریم. این کتاب‌ها توسط سکتور خصوصی یا مطبعه داخلی ما چاپ شدن. 11 مطبعه داخلی بودن که را چاپ کردن. 2.2 میلیون جلد کتاب است دوره متوسطه و توسط دونرها مثل یونیسف، دنیدا و USAID به چاپ رسیدن. از ایشان به نمایندگی وزارت معارف ابراز اطمینان و سپاس می نماییم و به 13 ولایت ان شاء الله توزیع میشه. په همدې حال کې د پوهنې وزارت د نشراتو د څانګې رئیس کبیر حقمل وایي د دغو کتابونو ویش به 2 اونۍ دوام وکړي او په دغو 14 ولایتونو کې به ښوونځیو کې وویشل شي. ښاغلي حقمل همداراز زیاته کړه 20 میلیونه جلد نور کتابونه به په نږدې راتلونکي کې له هند او ویتنام نه هیواد ته راوړل شي او په پاتې ښوونځیو به وویشل شي. خو د کتابونو د چاپ او توزیع په برخه کې د ځانګړي بودیجې نشتوالي نه شکایت وکړ او ویل د راتلونکي تعلیمي کال د چاپ او توزیع لپاره هیڅ ډول بودیجه نه ده ځانګړې شوې. در بودجه‌ای که در 1395 برای ما در نظر گرفته شده هیچ پول برای چاپ و توزیع کتاب‌ها در نظر گرفته نشده که یک بار دیگه ما از معین صاحب در پیشروی حاضرین می‌خواهیم که اگر فردا باز انتقاد بالای وزارت معارف صورت میگیره که از امروز معلوم باشه که از طرف اداراتی که بودجه افغانستان تعیین میکنند هیچ پول برای وزارت معارف افغانستان برای چاپ و توزیع کتب در نظر گرفته نشده. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د کتابونو د ویش د لړۍ وروسته به په ټول هیواد کې د درسي کتابونو ستونزې حل شي. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي چې نوي کتابونه یې ترلاسه کړي ازادي راډیو ته وویل د یو کال راهیسې د دې کتابونو په تمه وو او تر دې دمه یې په زړو او شلېدلو کتابونو کې زده کړې کولې. 2 تنو زده کوونکو مجیب الرحمن او احمد مهدي وایي باید زده کوونکي د درسي کتابونو نه سمه ساتنه وکړي. می شاگردها که هست کتاب‌ها را به طور منظم او را پوش کنند و چون که اگر پوش مایی کنیم یک صدقه جاریه است میره میتونه که یک برادر ما یا خواهر ما نیز از این استفاده کنه. را که میگیرن این مثل امانت و پیششان میباشه، این مثل به 1 سال پیش از آنها امانت میباشه و باید از اینها درست نگهداری کنه و به سال دیگه و شاگرد دیگه عقص میگرده که باید به او درست داده شود. د شاوخوا د 2 میلیونو کتابونو د ویش او د 20 میلیونو کتابونو د راوړلو وعده په داسې حال کې کیږي چې په تیرو کلونو کې یو شمېر زده کوونکو په ښوونځیو کې د کتابونو د نه موجودیت نه شکایت درلود. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.